کې هم نشته، پېښور کې هم نشته. دغه سټور لږ وزټ کوو. ځای په ځای خلک دومره رش ولي چې اوړه نه میلاوي. هغې باندې خبره بیا کوو. لږ سټور وزټ کوو. هغه ورځ لرې نه ده چې د نوښار عام خلک او د دې صوبې عام خلک دا به د وزیرانو د مشیرانو په کورونو باندې ورځي، دا به د دوی په دیرو باندې ورځي او دغې ته به انقلاب وایي. د دوی د دې ګودامونو کې نن هم زمونږ د سیلاب ځپلو مال پروت دی، د سیلاب ځپلو راشن، تنبان، غوړي، چیني، هر یو څیز د دوی په حجرو کې نن هم پروت دی. دا خلک به درځي، دا به دنه په زور راوباسي انشاءالله. هغه 1947 2018 پورې پاکستان باندې قرضې ټوټل 26,000 ارب روپۍ وې او دا تورم خان چې کله راغی نو د په کم 4 کالو کې 25,000 ارب روپۍ لکه د هغې قرض عمره دوباره یې واخیستې په یوازې ځان. او په هغه وخت کې به یې ویل چې دا موږ د دوی قرضونه کوزو لګیا یو، ځان نه ډېر لوی سپرک جوړ کړی، 1 روپۍ یې په بهرني قرض کې نه ده ورکړي. نو د پاکستان باندې چې دومره قرضه ته وا چې ستا خپل یو دوکان شته، ستا د رور شته چې په هغې کې عمدن 10,000 روپۍ ني او د میاشتې خرچه ستا 10 لکه روپۍ وي او تا پسې قرضداري راځي، ته به را دوکان څو ورځې وچلې؟ والله که 3 ورځې رانه وچلې. دا مهنګایي، دا بجلي ګرانه، ګیس ګران دا چې څه دي دا هم د دوی د لاسه دي. او موږ چې راغلي یو موږ هم دغه کار سمولو ته راغلي یو. د پاکستان ټول ولس ته په دې خبره ګواه وي موږ د بدنامۍ دا ټوکره په خپل سر په دې دپاره اغوښتي. نن تاسو مهنګایي ژړی لګیا یې که دا ملک مو دله بچ کړی نه و، د دوی نه مو اقتدار نه و اغوښتی، نن به تاسو په دې خپل ملک پسې ژړل، نن به مو دا ملک نه و. تېر وایي څنګه تاسو وایي چې پي ټي آی ناظمان ناستې او یو ریکورډر تقسیم کړي ده، وارننګ ورکوي ډي سي ته انتظامیه ته چې دا ډي سي ته په صفا الفاظو کې وایم او پرویز خټک ته ورسره وایم چې دا برنډې او کوټې ټولې ختمې کا. دا تا چې د پی ټي آی ناظمانو له عہدیدارو له کومې کوټې ورکړي دي، دا کوټې برنډې دي بالکل نه منم. دا نه او د دروغ احتجاجونو باندې شرم نه درځي. د خپل عمر ته وګوره، 15 کاله د عمر شو، د خپل صحت ته دې وګوره، د دغې نه څه شرم وکړه. دا په کنټینر د پاسه چې کوم ډانس کړی او د هغې نه څه شرم حیا وکړه. ته لګیا یې ته وایې چېرې زه احتجاج کوم. اول دې دلته کې شاټېج جوړ کړو مصنوعي، اول دې دې ځای کې خلکو له وړه بلاک کړل او اوس وایي چېرې زه احتجاج کوم. دا خلک ټاله ساده دي، خو ګوره بیوقوفان او شودګان نه دي. شودګان چې څومره دي هغه ستا په پاټۍ کې دي. یاد ساته سی این جي تاسو بنده کړي ده، بجلي کارخانې تاسو بندې پرېښي، ګیس امپورټ تاسو نه دی کړی، اوړه غنم تاسو نه شئ ورکولی او ګنده غلیظ بدرنګ سیاست له هغې له تاسو تکړه شرم دله په کار دی. هغه ورځ لرې نه ده چې د نوښار عام خلک او د دې صوبې عام خلک دا به د وزیرانو د مشیرانو په کورونو باندې ورځي، دا به د دوی په دیرو باندې ورځي او دغې ته به انقلاب وایي. د دوی د دې ګودامونو کې نن هم زمونږ د سیلاب ځپلو مال پروت دی، د سیلاب ځپلو راشن، تنبان، غوړي، چیني، هر یو څیز د دوی په حجرو کې نن هم پروت دی. دا خلک به درځي، دا به دنه په زور راوباسي انشاءالله. کې هم نشته، پېښور کې هم نشته. دغه سټور لږ وزټ کوو. ځای په ځای خلک دومره رش ولي چې اوړه نه میلاوي. هغې باندې خبره بیا کوو. لږ سټور وزټ کوو. کړی دی چې موږ له پنجاب یا غنم نه راکوي یا په صوبه کې مهنګایي ده یا دا دي یا هغه دي. خو در حقیقت موږ خلکو ته لږ دا څیز ښولو چې ګودامونه د غنمو ډک پراته دي او ملک کې ټول فل دي. دا لږ باندې راولئ دا یو ګودام تر به یا خو تاسو ویل نو ښه باندې رانې ومو کتل بس دې کې نور څه ګورئ.